السلام علیکم قدرمنو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هغه تېره ورځ مې د پښتو د تورو د ماتوالي راماتوالي سمولو په اړه یوه ویډیو خپره کړې وه، او ډېرو ملګرو راته بیا میسیج وکړ چې یاره پښتو کیبورډ څنګه انسټالیږي، ځکه ډېرو ملګرو ته بدمرغه پته نه وه چې پښتو کیبورډ څنګه په خپل موبایل کې انسټالیږي. نه هغه اړه باندې مې دا یو ویډیو جوړه کړه، هیله کوم ستاسو سره ټوله به خوښه شي. تېره ویډیو ما په کیمره باندې کړې وه، نو د هغې کوالټي دونه ښه نه وه، نو دا ویډیو مې بیا سکرین ریکارډر باندې وکړه. نو د ټولو مخکې به پلی سټور ته لاړ شو. پلی سټور کې سرچ کې ولیکئ MULTILING سپیس KEYBOARD ملټي لینک کیبورډ. نو دا ډومبي سر باندې چې کوم راشي دا به کلیک کئ، انسټال به کئ، دې ځای نه ایکسپټ او لږه شیبه انتظار به ورته وکئ. نو ملټي لینک کیبورډ به ستاسو موبایل ته راښکته شي، بیا به انسټال شي په خپله اټومیټیکلي. بیا اوپن دې ځای نه دا مینیو به راشي، دلته انیبل ملټي لینک کئ، ټیک مارک وکئ دلته ورته اوکې، او دې ځای نه سیټینګ کې لینګویجز ته لاړ شئ. لینګویجز کې ډېر شی ژبې وي، غټ یو اوږد لیست دی د بلها ژبو. نو کومې ژبې له چا په کار راځي، انګلیش، اردو، پښتو، هره ژبه چې له چا په کار راځي. عربي انګلیش پکې مخکې نه په خپله راغي. دلته فرانسوي ده، دا به ترې لرې کئ ځکه فرانسوي زموږ څه په کار نه راځي. نورې ډېر شی بلها ژبې ډېر چا په کار نه راځي، لرې کولی شئ چې کومې ژبې له چا په کار راځي هغه پکې ټیک مارک کئ. دا یو کافي اوږد لیست دی، ډېرې ژبې دي پکې بلها. دا بله څه ژبه ده دا به انچک کئ. کافي اوږد لیست دی، لاندې به راشئ پښتو، اردو، څه داسې نورې ژبې هغه ښکته سرته دي. دا اردو که له چا په کار راځي دې ته هم ټیک مارک دلته کولی شي. عربي ده، بیا پسې دا بله څه ژبه ده، بیا پښتو ده، پښتو ته به ټیک مارک وکړئ. ښکته هم پکې څه نورې ژبې دي. بیا به دې ځای نه لاړ شئ موبایل سیټینګ ته. سیټینګ کې ډیوایس کې اکثر وي، ډیوایس کې به لاړ شئ لینګویج اینډ انپوټ ته. ای ورته اکثر د یو سایډ ته لیکلی وي، هلته ډیفالټ کې ملټي لینک کیبورډ به چک کئ، انیبل به یې کئ. بیا به لاړ شئ یو فایل ته، فرض که فیسبوک ته لاړئ، هلته لیکل کوئ، خو لیکل به مات راځي، سم به نه وي. لیکلو کې هم ستونزه وي او لوستلو کې هم ستونزه وي، سم نه ښکاري. ځای په ځای توري مات وي، هغه جوړ یې صحیح نه وي راغلی، یو بل نه بېل وي. نو هغې دپاره هماغه زړه طریقه ده، هغه خپل سافټویر دی، هغه به ورته خپل موبایل ته انسټال کئ. دا ګورئ توري سم نه وي، که کمنټس دي، که پوسټ دی، که چېرته بل څه فایل کې تاسو لیکل کوئ یا لولئ، نو هغه به مات راځي. نو هغې دپاره به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې په سرچ کې ولیکئ ARA، عربیک فونټس دی، نو ARABIC بیا سپیس FONTS، دا به انټر کئ. نو دلته به راشي دا اولني سر باندې چې کوم اناقه په نوم دی دا به کلیک کئ، بیا انسټال، ایکسپټ، او لږه شیبه صبر به ورته وکئ. نو راښکته به شي او انسټال به شي په موبایل کې په خپله. انسټالیشن نه پس به دې ځای نه اوپن، بیا د ګس لاسته دغه مینیو کې سیټ فنډس دویم نمبر آپشن، سیټ فنډس کې ورته دا لیست راشي، لږ صبر به ورته کوئ.
لوډینګ لیست. نو دا به درته راشي ډیفالټ فونټس. بیا به ښکته راشئ نو دې کې به راشي تاسو ته الربط النسخه. دا به کلیک کوئ، یس کوئ او دا میسج اکثر راځي، دا به اوکې کوئ. ښه اوس بیا لاړ شئ فیسبوک ته یا بر هر یو فایل چې کوم ځای کې پښتو لیکلي وي او وګورئ دا پښتو لیکل سم شو. لیکلو کې هم سم راځي، بیا لوستلو کې هم سم راځي، او کوم جوړونه چې مات رامات وي هغه هم سم شي. که کمنټس کې لیکي هغه هم برابر راځي، هر ځای سم شي. که بل څه وړ فایل وي، هر یو فایل چې وي ستاسو سره مخکې نه سیو وي، د هغې لیکل او لوستل هر څه برابر شي. ماتوالی راماتوالی سم شي د تورو. هیله کوم چې ملګري او کتونکي به پوه شوي وي چې یاره څنګه پښتو کیبورډ انسټالیږي. ډېرو ملګرو ته خو پته وي، خو که چا ته پته نه وي نو هغوی ته به امید کوم معلومه شوي وي چې څنګه کیبورډ انسټالیږي پښتو، او بیا څنګه د پښتو د تورو ماتوالی راماتوالی سمولی شو. ډېره مننه، الله په امان. آدم حوا سره پښتو ویلا، خدای له موسی سره پښتو ویلا، په صحیفو کې د انجیل راغلی مریم عیسی سره پښتو ویلا، د خپل آئین د خپرېدو په خاطر زردشت هر چا سره پښتو ویلا.